سلام له خورشید تر دې مهاله وروستۍ خبرونو ته ښه راغلاست. د فاریاب په مرکز کې د لاریون پر دویمه ورځ تر اوسه لږ تر لږه یو لاریون کوونکی وژل شوی او د ولایتي شورا د یوه غړي په ګډون 9 نورې ټپیان دي. دغه لاریون تېره ورځ وروسته له هغې پیل شو چې د دغه ولایت د قیصار ولسوالۍ امنیه قمندان نظام الدین قیصاري امنیتي مسؤلینو ته له سپکو سپورو ویلو او وسلوال نښتې وروسته د کمانډو ځواکونو لوري ونیول شو. د فاریاب د ولایتي شورا مشر طاهر رحماني زیاتوي قهرېدلي لاریونوال د فاریاب ولایت مقام ته ننوتي او د ودانۍ یوې برخې ته یې اور هم ورته کړی دی. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې 3 پولیس وژل شوي او 2 نور یې ټپیان دي. دغه نښته تېره شپه نږدې 1 بجه د نغلو په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو شمېر طالبانو د پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت سانکزی زیاتوي د پیښې د څېړنې په موخه د کابل امنیه قمندان سیمې ته رسېدلی دی. په لغمان کې یوه 11 کلنه نجلۍ د ولسمشر د موټریز کاروان په وسیله ووژل شوه. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک وایي دغه نجلۍ چې سلمان نومېده تېره ورځ په مهترلام ښار کې هغه مهال ووژل شوه چې د ولسمشر د موټرو کاروان د تېرېدو په حال کې و. د نوموړي په وینا دغه پیښه عمدي نه وه بلکې تصادفي رامنځته شوې خو ولسمشرۍ ماڼۍ لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس وایي کډوالي او کورني بېځایه شوي کسان د افغانستان یو له لویو ستونزو شمیرل کیږي. عبدالله تېره ورځ د کډوالۍ د پالیسۍ د پراختیا نړیوال مرکز له مشر مایکل سپینډیلیګر سره په کتنه کې د افغانستان اړوندو بنسټونو ته لارښوونه وکړه چې له دغه بنسټ سره همکاري وکړي او د کډوالۍ د ستونزو د حل په موخه د دوی له تجربو ګټه واخلي. ښاغلي مایکل هم په دې برخه کې له افغان حکومت سره د همکارۍ ټټر وواهه. په ننګرهار کې د بهرنیو ځواکونو په تازه عملیاتو کې 7 داعشیان ووژل شول. د 201 سیلاب قلو اردو قمندانۍ وایي دغه عملیات تېره ورځ د هسکې مینې ولسوالۍ په خرقې سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بې پلوټه الوتکې له لوري ترسره شوي دي. له دې سره سم د کونړ په پیج درې او شلتن ولسوالیو کې هم د ورته بمباریو په پایله کې 2 نور داعشیان او 1 طالب هم وژل شوي دي. او د پروان پولیسو په دغه ولایت کې د نشهیي توکو د خرڅلاو او قاچاق په تور د 150 کسانو له نیولو خبر ورکړ. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده وایي دغه کسان په تېرو 40 ساعتونو کې له چاریکارو ښاره نیول شوي او ډېر ژر به د روږدو کسانو د راټولولو لړۍ هم پیل کړي. ویل کېږي له نیول شویو کسانو څخه باندې 3 کیلوګرامه نشهیي توکي هم ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.